الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم. په دې مبارک آیت کې الله تعالی فرمایي اے مؤمنانو مشرکین ناولی او پلید نو له سږ کال وروسته دی مسجد الحرام ته نه نږدې کېږي ولا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا او کله نادارۍ او فقر وویرېدی نو که الله تعالی وغواړي له خپل فضل به مو شتمن او بېنیازه کړي یقینا چې الله تعالی با حکمت پوه دی. هغه مهال چې الله تعالی وفرمایل چې له دې نه وروسته به مشرکین مکې ته نه داخلیږي د هغوی په دخول باندې بندیز وضع شو. یوازې همدا سږ کال چې راغلی دی له دې نه وروسته به نه راځي. له ډېرو سره دا اندېښنه وه چې شاید په دې توګه د مکې دا ستر تجارتي بازار او مارکیټ هم سوړ شي او له دې پلوه مسلمانانو ته تاوان او صدمه ورسېږي. تجارتي معاملې راکړه ورکړې صدمه وګوري. مکه په یو ستر تجارتي بازار بدل شوی هماغه راز چې قرآن فرمایي چې دا مکه هم د امن باعث و او هم د رزق د فراخي او پریمانی باعث. د همدې مکې له طفیل او له کبله الله تعالی هغوی ته امر ور په برخه کړ او پراخ رزق او روزي. اوس چې په مشرکینو باندې دا بندیز وضع کېږي نو معنا یې دا ده چې هغوی له دې نه وروسته چې په مارکیټ باندې هغوی مسلط شو، ټول بازار د هغوی په واک کې و، تجارتي معاملې هم د هغوی په اختیار کې و، اقتصادي پلوه هم هغوی په عربو باندې حکومت کو، له سیاسي فکري او نظامي او دیني پلوه هم. کعبه تر اسلام وړاندې هم د عربو ستر مذهبي مرکز همداراز ستر تجارتي مرکز. د ابراهیم علیه السلام دعا د مکې په ارتباط د مکې د اهل په ارتباط الله تعالی قبوله کړې وه چې ویلي وو خدای الله خوف یې وساتي او امن ور په برخه کې او رزق و روزي وفرت. همداسې شوي اوس له ټولو سره دا اندېښنه وه چې کیدای شي په دې توګه د مکې دا حیثیت ختم شي، نور د مخکې په څېر یو ستر تجارتي مرکز نه وي. الله تعالی فرمایي چې که دا ویره او اندېښنه در سره یې دا لرې وغورځوئ. که الله تعالی وغواړي له خپل فضل او عنایت به مو هم شتمن کي او هم د نورو له مرستو نه بېنیازه او په خپلو پښو ولاړ. مشرکین پلید دي جنسا نه، د خپل عقیدې او مفکورې او د اخلاق له پلوه پلید دي. یعنې داسې نه ده چې هغوی ذاتا نجس وي او ننوتلې جومات ته، هر جومات ته د دې لپاره منع چې هغه ذاتا نجس دی، نه، د هغوی عقیده اخلاق پلید او ناپاک دي.
څوک چې دغسې تعبیر کوي چې ګواکې جومات ته د یو مشرک ننوتل جایز نه دي ځکه قرآن ویلي چې دا نجس دی، اشتباه کوي. پیغمبر علیه السلام په جومات کې د کفارو له ډېرو هیاتونو سره لیدل، له دوم حرم سره د مدینې په جومات کې وفدونه راغلي دي، په جومات کې ورسره لیدنه کتنه شوې ده. د دې معنا دا ده هغوی نه دي مکلف کړي چې لاړ شي اول اودس وکړي بیا راشي، یعنې چې هغوی ذاتا نجس نه دي. ذاتا خو حتی مؤمن د جنابت وخت کې هم نجس نه ده. پیغمبر څه نه فرمایي، ابو هریره هم دغه وایي کور د آباد مؤمن نجس کېږي نه. هغه غوښتل چې د پیغمبر علیه السلام نه لرې پاتې سه، لاړ شو غسل یې وکړ، چې بېرته راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې چیرې لاړې؟ وایي غسل را باندې لازم و، نه مې غوښتل چې په جنابت کې دی تا سره لاس درکړم یا خواته اوسم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مؤمن نه نجس کېږي، یعنې په جنابت کې هغه نجس نه ده. په هر صورت مشرکین له دې کبله نور مسجد الحرام ته له داخلېدو منع شوي وو چې عقیده یې پلیته وه، اخلاق یې ناپاک وو، له همدې پلوه. دا خو مخکنۍ پیښه وه، الله تعالی مؤمنانو ته همدا لارښوونه کړې. نن موږ د همدې آیت مصداق په خپلو سترګو عملا ګورو، او دغه وضعیت چې موږ ورسره مخامخ یو په دې ارتباط باید زموږ لیدلوری او عقیده او باور همدغه آیت په رڼا کې. نن هم ځینې فکر کوي چې موږ په دې 20 کلونو کې یو جنگي اقتصاد درلود، د اشغال د دوران اقتصاد، هر څه مو د پردیو په لاس کې، له ارګه نیولې تر مارکیټ پورې هر څه د دوی په لاس کې، او دولت سل په سلو کې متکی په بهرنیو مرستو، امنیتي ځواکونه یې هم هغوی معاش هم، تجهیزات هم، مهمات هم، عاشه و عباده یې هم، هر څه د بهرنیانو په لاس کې، سوق و اداره هم د بهرنیانو په لاس کې، ډوډۍ هم هغوی ورکوله، یونیفورم هم هغوی ورکوله، او روزنه او تربیت هم د هغوی په لاس کې، معاشات هم هغوی ورکوله، او سوق و اداره هم د هغوی په لاس کې. د دولت د اداراتو مصارف هم له همدغو بهرنیو مرستو، د مامورینو معاشات هم، دا د زرګونو مامورینو معاشات هم له بهرنیو مرستو نه تامین کېږي. اوس بهرني ځواکونه وتلي دي، آخري سرتیري هم د وتلو په حالت کې، مرستې هم متوقف شوی، ګواښونه او تهدیدونه هم کوي چې که زموږ د خوښې حکومت جوړ نه شو، سفارتونه هم بندوو، حکومت مو په رسمیت نه پېژنو، پانګې مو په بینالمللي بانکونو کې هم منجمد کوو. هغه انساني مرستې هم چې د انساني مرستو په نامه یې کولې، هغه استخباراتي مرستې، او د دې لپاره چې افغانستان د تل لپاره د هغوی په اډې بدل جنگي مصارف دا ټول متوقف کړي. له ډېرو سره دا اندېښنه ده چې آیا اوس موږ کولی شو اردو جوړ کړو، یو حکومت رامنځته کړو، ادارات فعال کړو، د دغو اداراتو امنیتي ځواکونو د مصارفو له عهدې نه وتلی شو که نه؟ ډېر فکر کوي چې دا به ډېره ګرانه وي. حقیقتا هم یو دروند باره، یو لوی ازمایښت، موږ له یو لوی ازموینې سره مخامخ شوي. آیا له دې ازموینې نه بریالي وتلی شو که نه؟ کولی شو یو فعال، منظم، اوضاع مسلط، متحد، د ملت د خوښې، د ملت اکثریت هم تر شا ولاړې، دغسې حکومت جوړ کړو، د اقتصادي ستونزې حل کړو؟ ساده او لنډ ځواب یې دا ده چې هو. دا ځکه چې موږ ته الله تعالی فرمایلی دي چې که هغه وغواړي نو ستاسو مالي ستونزې هم حل کولی شي،
او تاسو به د پردیو له مرستې نه بېنیازه او مستغني کړي. په دې آیات مو باور ده او ایمان ده د زړه له سلول د ځمکې او د اسمانونو د رزق او د روزي ذخایر د الله تعالی په واک کې د دې ذخایرو کنجیان هم دغه په لاس کې. موږ د رزق روزي یوه منبع اسمان ده، تر ټولو مهمه او ستره منبع. اسمان په موږ باندې اوبه وروي او زموږ د ټول رزق و روزي بنسټ هم دا اوبه دي. او دا ځمکه موږ ته دانه او میوه راکوي. دا دانه او میوه هم فقط د الله تعالی په اراده راټوکېږي او د باران او واور هم د الله تعالی په اراده او فیصله په موږ ورېږي. یعنې چې پورته هم د رزق و روزي ذخایر د خدای لاس کې دی او بل څوک ورسره شریک نه دی، او په ځمکه کې هم رزق و روزي د هغه په لاس کې دی او بل څوک یې په را پیدا کولو کې هیڅ برخه او شراکت نه لري. باور مې همدا ده. زموږ د رب یو نوم هم رزاق دی، ډېر ستر روزي ورکوونکی او رزق ورکوونکی. زما له پیدایښت نه مخکې ما ته رزق انتظام کړی. ماشوم لا دنیا ته نه راغلی او د خوراک لا جوګه شوی نه وي. اما تیار د مور په تیکې ورته شیدې برابر شوي. 2 کاله یې داسې رزق ورکوي، 2 کاله چې بل هېڅ ته ضرورت نه لري، ټولې اړتیاوې مرفوع کېږي. د انسان له پیدایښت نه مخکې الله تعالی رزاق خدای د هغه لپاره د رزق و روزي انتظام کړ. باور مې همدا ده. هو دا ستونزه حل کېدی شي. باور مو دا ده چې انشاءالله مؤمن او مجاهد افغانان به له دغه سترې ازموینې هم بریالي او سرلوړي تېرېږي. همدغسې لکه چې په دې تقریبا 1 پېړۍ کې موږ له 3 سترو زبرځواکونو سره ډغرې ووهل. هر یو راغی چې زموږ هېواد د تل لپاره اشغال کړي. زموږ ملت دغه په وړاندې ودرېدو او سنګرونه یې پرانېستل، تر هغه وجنګېدل چې دوی له خپل هېواده ایستلو ته مجبور کړل. د یوه ماتې او بیا زوال هم د افغانستانه پیل شو، د لوی بریتانیا چې امریکا هم مستعمره وه او استرالیا هم، او دا ټول د دې دواړو ترمنځ هېوادونه د هغوی مستعمرات. زوال د همدغه کابل او د کابل له درونه پیل شوی، د کندهار له اوارو پیل شوی، او چې له دې جنې پښه وښویېدله بیا یې تر لندن پورې پښه تم نه سول. یو په بل سې په لنډه موده کې د هغه سلطه په ټوله نړۍ کې پای ته ورسېد. او ورپسې شوروي له همدغسې برخلیک سره مخامخ شو، د خپل غرور او مستي په اوج کې راغله، اما سرټیټي ناکام او نامراد له افغانستانه بیرته ووتل. او دا دی د هغوی ځایناستی ناټو هم له عین برخلیک سره مخامخ شو. افغانستان کې ماته خوړلې او له افغانستانه دا د خپل آخري سرتیري هم باسي. هغوی نامراد له افغانستانه وتل. ناټو هم د وتلو په حالت کې ده او آخري سرتیري هم له افغانستانه باسي. شاید امریکا هم له همدغسې برخلیک سره مخامخ شي چې شوروي ورسره مخامخ شي. دا د الله تعالی سنت او دا د تاریخ قضاوت. ټول لوی طاقتونه همداسې په یو ځای کې له مات سره مخامخ شوي دي او له همدې مات سره سمې زوال پیل شوی ده او ټوټې ټوټې شي. الله تعالی چې کومه ژمنه له مؤمنانو سره کړې، وإن خفتم عیلة، کله نادارۍ وویرېدئ، فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء. ډېر ژر به الله تعالی
په خپل فضل نه ستاسو مستغني کړي، بې نیازه به مو وکړي چې نور مو لاس بل ته اوږد نه وي او د بل په مرستو متکي نه وئ، د بل دړې ته مو سترګې وانه وړي. که الله تعالی وغواړي نو ډېر ژر به مو بې نیازه او مستغني کړي او شتمن. الله تعالی علیم دی، حکیم دی، پریکړې عالمانه او حاکمانه دي، حکیمانه دي. په هرې فیصلې کې حکمتونه مضمر دي. دا چې تاسو ته وایي چې له دې وروسته د مشرکین مکې ته نه داخلېږي، د خپل علم او حکمت په رڼا کې دا لارښوونه تاسو ته کوي. په دې باندې باید باور وي چې الله تعالی به د افغانانو د رزق او د روزي بندوبست کوي. دې کې هم شک نشته، یو څرګند حقیقت چې افغانستان او افغانانو ته الله تعالی دومره پریمانه نعمتونه ور په برخه کړي چې په ډېرو مواردو کې د دوی هیواد د نړۍ تر ډېرو هیوادونو زیات غني دی. د شتمنیو له پلوه تر ډېرو هیوادونو ډېر زیات مخکې ده او غني ده. یوازې معادن، اوبه، پریمانه اوبه او حساس ستراتیژیک موقعیت داسې دی چې د نړۍ ډېر شتمن او مهم هیوادونه نشي ورسره پرتله کېدی. زموږ ستر معادن دومره دي چې شاید په نړۍ کې ډېر کم هیوادونه داسې ومومي چې له افغانستان سره پرتله کېدلی شي. د ځمکې لاندې معادن، تیل، ګاز، اوسپنه، مس، طلا، یورانیم، لیتیوم او قیمتي تیږې په افغانستان کې دومره پریمانه دي چې افغانستان ته ورته هیواد په نړۍ کې کم مومي. زموږ اوبه نور هیوادو ته ځي، زموږ ځمکې شاړې پاته شوي دي، خو نور زموږ ګاونډیان زموږ په اوبو سمسور شوي. که موږ یوازې دا اوبه مهار کړی شو، یوازې اوبه د افغانستان ټولو اقتصادي ستونزو لپاره د حل په توګه کافي ده. یوازې اوبه مو کافي ده. موږ ته هم برېښنا راکولی شي، همو شاړې ځمکې آبادولی شي، همو دښتې خړوبه کولی شي. نه یوازې زموږ خپل مشکلات حل کولی شي، بلکې نورو ته هم مرسته کولی شي له اوبو نه په استفادې سره. برق هم لېږدولی شي. نن موږ برق له تاجکستان اخلو، یو وړوکی هېواد نه موږ محتاج یو، له هغه نه برق اخلو. له خپل بل ګاونډي ازبکستان یې اخلو. دلته زموږ اوبه همداسې روانې دي. یعنې یوازې که موږ د خپلې اوبه هم مهار کړو، زموږ لپاره کفایت کوي. ټول معادن مو تر ځمکې لاندې پاته دي او همدغه معادن مو د ستراتیژیک موقعیت مو نور هیوادونه دې ته هڅولي، د هغوی حرص یې پارولی چې یو په بل پسې راشه افغانستان د اشغالولو لپاره یو لوی اوږد جنګ په موږ تعمیل کړي، په میلیاردونو ډالر مصرف کړي، په زرګونو افراد یې ووژل سي او لا د افغانستان له اشغاله لاس وانخلي. انګریزان هم د همدې لپاره راغلو، روسان هم د همدې لپاره راغلو او ناټو هم په همدې موخه راغلی. د اسامه ابن لادن لپاره نه دی راغلی. د یو فرد لپاره هېڅ یو احمق به 20 کاله جنګ ونه کړي، په داسې حال کې چې هغه په همغه اولو کلونو کې هم شهادت رسوله. د اسامه ابن لادن لپاره دا فقط یو بانه وه، یو پلمه وه. عراق ته له دې ځای نه بعد لاړل، فکر وکړه چې افغانستان یې ونیولو، دا عراق بلې باید پاته شي. په لومړي کال کې بوش اعلان وکړ چې نور زموږ جګړه په افغانستان کې پای ته ورسېدله.
دا کم وتم دلته والتسې ټکو ټوک کېږي او له مقاومت سره مخامخ دي، دا به هم ډېر زر دوی مهار کړی شي. همدا یې تمه وه، د همدې لپاره لاړ عراق ته. همداسې ناټو راغلی په همدې موخه چې دلته د تل لپاره پاس شي، دې هېواد په ذخایرو باندې قبضه وکړي. د عربو ذخایر نور د ختمېدو په حالت کې، هغه باید بدیل ولټوي. بدیل یا افغانستان و یا مرکزي اسیا. د همدې لپاره افغانستان ته راغلی و چې هم د دې هېواد په ټولو زیرمو باندې مسلط شي او هم له دې لارې مرکزي اسیا په ټولو زیرمو باندې مسلط شي. موږ د خپلو معادنو نه استفاده ونه شو کولی. په دې 20 کلونو کې امریکا اجازه نه ورکول چې بل هېواد راشي په دې برخه کې پانګونه وکړي. چین غوښتل چې د مسو د عینک مس معدن استفاده وکړي، کار یې پیل کړ، قرارداد یې ولیکه. لوی معدن چې د ډېرو کلونو لپاره یوازې همدا معدن زموږ د ټولې بودیجې لپاره کافي ده، د ډېرو کلونو لپاره. د اجیګک معدن چې د افغانستان د نړۍ یو له ډېرو سترو د اوسپنې معدن ده. ډېر هېوادونه دې ته چمتو چې راسي په دې باندې پانګونه وکړي، اما امریکایانو اجازه ورنه کړه. د طلا معدنه ګڼ شمېر چې مقدار د طلا په اوسپنه کې هم دومره دی چې په ډېرو کمو هېوادو کې دا مقدار طلا په ډبرو کې موندل کېږي. لیتیوم چې د نړۍ تر یو له ډېرو سترو قیمتي معادنو څخه فلزاتو د بیټرۍ په جوړولو کې ورنه استفاده کېږي. یوازې چین تر افغانستان لږ ستر معدن لري، نور هېوادونه لا هېڅ نه لري، یا د افغانستان په پرتله په بل هېڅ هېواد کې هم دومره لوی معدن نشته. د سعودي تر تیلو ګاز هم بیه او قیمت زیات. یقینا موږ څه نه درلودو، هغه فقط دا و چې خپلواکي مو نه درلودله او صالح حکومت او مؤمن زعامت مو نه درلود. موږ یوازې له دې ناحیې نه غریب فقیر دا څو پیړۍ نه یوازې په دې 20 کلونو کې نه، له دې نه وړاندې هم افغانستان مستعمره و. بهرني ځواکونه راغلي، مقاومت سره مخامخ شي، وتلي، خو په ظاهر کې وتلي، په حقیقت کې د دوی سلطان دغسې پاتې شوی. انګریزان وتلي هم دي زموږ پاچایان په لندن کې انتخابېدل. که به پلار راغی او هغه به تعویض شو په زوی باندې، په ورور باندې، په تره باندې، فیصله په لندن کې کېده. همداراز روسان لاړل، خو دا حکومت چې دلته دوی تر شا پرېښی دی د دوی حکومت. نن هم تاسو ګورئ چې امریکایان وایي موږ وځو، خو دا حکومت په هغه صورت کې په رسمیت پېژنو چې د دوی خوښې حکومت. که د دوی شرایط تامین نشي نو بیا دا حکومت په رسمیت نه پېژني. سفارتونه هم ورته بندوي، پانګې هم ورته منجمد کوي او په رسمیت هم نه پېژني، تحریمونه هم ورباندې وضع کوي. موږ خپلواکي نه درلوده او صالح د ملت د ارادې نه منبعث د ملت په خدمت کې اهل حکومتونه هم نه درلوده. زعامتونه له بهر نه په موږ تعمیل شوي. که موږ صالح زعامت درلودلی او خپلواکي و استقلال مو درلودلی، دومره شتمني په واک کې لري افغانان، افغانستان چې بل چاته به اړ نه وي، بل چاته به لاس اوږدولو ته مجبور نه وي. دعا هم دا ده، هیله مو هم دا چې الله تعالی موږ ته هم خپلواکي راکړي د کلمې په حقیقي مفهوم، حقیقي خپلواکي، نه جعلي او غولونکې خپلواکي، او صالح حکومت او مؤمن اسلام ترجمن زعامت.
ورونو خویندو، لا په افغانستان کې د وینو تویېدو لړۍ پای ته نه ده رسېدلې. دا پرون موږ 2 سترې چاودنې هوایي ډګر کې خواته درلودې چې په درس کې تر 200 زیات مرګ ژوبله لرله. شپېته شاوخوا کې په قتل رسېدلي او تر 150 زیات هم ټپیان شوي. تر چاودنې وړاندې د بریتانیا او امریکا استخباراتي چینلونو خبرداری هم ورکړی و چې د چاودنو احتمال شته او د دوی د خبرداري مطابق چاودنې وشوې. په 1-2 ورځو کې د چاودنې احتمال شته. پوښتنه کوو چې دا اطلاع څنګه ترلاسه شو او ولې مخنیوی ونشو؟ څنګه موږ باور وکړو چې دا یوازې فقط یو خبرداری و او تاسو ته اطلاع رسېدلې فقط، او که یو څوک وایي چې دا چاودنې تاسو کړي، تاسو ترې خبر وئ او په هماغه سیمه کې شوې ده چې ستاسو تر تسلط او کنټرول لاندې ده. د دې نه وړاندې هم په هغه ځای کې چاودنې کېدلې چې ستاسو تر کنټرول او ادارې او تسلط به لاندې ده. په دې 20 کلونو کې ټولې چاودنې هغو سیمو کې شوي، ښارونو کې، بازارونو کې، په جوماتونو کې، د ارګ شاوخوا کې، چې ستاسو تر واک او سلطې لاندې. نه نور په ټول افغانستان کې ارامې ده، د هېڅ ځای د جنګ خبر نه راځي، هېڅ ځای کې ډزې نه اورېدل کېږي. یوازې ډزې د کابل هوایي میدان کې اورېدل کېږي او مرګ ژوبله او چاودنې هم همدلته. یعنې څه؟ یعنې دا چې دا مخکنۍ چاودنې هم تاسو کولې او دا اوسنۍ هم تاسو کړې. که څوک په دې کې شک لري دا به ډېر ناپوه وي، ډېر به ساده وي، د حقایقو له درک کولو نه به عاجز وي. دا ټولې چاودنې دوی کړي، خپل لاس یې په وینو لړلی لاس یې په نورو باندې پاک کړی او هغه هم داسې چې اوس معلومه شوې ده چې په امنیت ملي کې دغسې یو اداره وه چې داسې چاودنې به هم تنظیمولې، هم به دا بیانات ورکول او مسؤلیت به هم د یو بل په غاړه اچاوه. له 2 ځایونو نه اوس هم لا د ډزو غږ اورېدل کېږي او د جنګ خبرونه او یا د جنگ شعارونه. یو د کابل هوایي میدان ده په ټول افغانستان کې، په دې 4 ولایتونو کې. یو د کابل هوایي میدان موږ لا ډزې اورو او یو هم له پنجشیر نه د جنگ شعارونه ورکول کېږي او دواړه د بارانیانو کار دی. دلته خو څرګند د امریکایانو قطعات لا دي او امنیت هم د امریکایانو په لاس کې. پنجشیر ته هم یو ډېر شریر مفسد جنگ پارونکی د خطرناکې جاسوسي شبکې یو غړی د هنری لیوی په نامه یو فرانسوي، یو یهودي الاصله فرانسوي چې تر دې نه مخکې هم په مخکنیو جنګونو کې هم دلته ډېره موده په پنجشیر کې پاتې شوی. عراق، سوریې، سومالي او ډېرو نورو هېوادونو کې هم هغه هم دا شرارتونه کړي. د یو خطرناکې شبکې چې د 300 په نامه یادېږي د دې غړی فعال غړی، هغه پنجشیریان تشویقي او هڅوي د جنگ لپاره. د عراق او ترکیې کردانو کې هم هغه لاس درلود او تربیه او روزنه کې هم هلته عملاً برخه اخیسته او د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې شوی.
ترکیه کردان د ترکیه د حکومت په خلاف پارول چې تجهیز او تمویل هم ټول د تر ډېره حده پورې فرانسې او د اروپایي هېوادونو له لورې کېږي. اسلامي نړۍ کې چې چېرته هم جنګونه شوي دي او فرانسې په هغې کې برخه درلودله نو دا په دې وروستیو کې په هغې کې فعاله ونډه درلودله. نن راغلی په پنجشیر کې تعجب کوم چې یو څوک لګیا ده خلکو ته وینا کوي، هغې خوا ته ولاړ ده او د ده او د فرانسې د مرستو کومکونو ډېرې ستاینه کوي. د هغه نه یو لوی اتل جوړ کړ، همدغه فرانسوي نه، همدغه خبیث فرانسوي نه. یعنې چې دا جنګونه له بهره توجیه کېږي، اورې له بهره بل شوی، مدیریت یې هڅونه یې د بهرنیانو له لوري. چېرته چې بهرنیان یې هملته به د فتنې یو مرصاد او سنګر وي. زموږ مشوره او توصیه د پنجشیر مومن ولس ته دا ده چې مه پرېږدئ پنجشیر د جنګ په ډګر بدل شي. په داسې حال کې چې نور په ټول افغانستان کې د جنګ لمبې خاموش شوي، مه پرېږدئ چې دلته د جنګ اور بل شي. یقینا چې بهرنیان ستاسو مرسته نشي کولی، دومره مرسته خو قطعا نشي کولی چې دوی دلته د ناټو 1.8 سرتیري وو په آخرین ماډل وسلو سنبال مات شول، د افغانستان وتلو ته مجبور شول، سرټیټي ناکام او نامراد. اوس هغوی په دې پیمانه ستاسو مرسته نشي کولی، فقط هڅه یې مو غواړئ تاسو د خپلو اهدافو شومو اهدافو لپاره قرباني کړئ. مه پرېږدئ چې پنجشیر کې د جنګ اور بل شي. په دې 100 کلونو کې پنجشیر کې جنګ نه و، اما د پنجشیر جنګیالي نورو سیمو ته د جنګ لپاره لېږدول کېدل. د امریکایي افسرانو تر قماندې لاندې په نورو ولایتونو کې جنګول کېدل. مه پرېږدئ ستاسو زامن د پردیو د منافعو لپاره قرباني شي. مسله د روغې جوړې او تفاهم له لارې حل کړئ. دا جګړه باید پای ته ورسېږي. همداراز یو بله موضوع چې لازم ده ورته اشاره وشي، دا چې طالبانو نه غوښتل کابل ته له وسلو سره داخل شي. وروستی موقف یې دا و چې روغه جوړه وشي، یو انتقالي حکومت توافق وشي او قدرت په سوله ایزه توګه په منظم طور د موقت او ټولو ته د منلو وړ حکومت ته انتقال شي. په څرګنده توګه یې هم خپلو جنګیالیو ته وویل چې د کابل په دروازو کې متوقف شي، نور د مخکې تګ اجازه نه لري. اراده یې هم دا وه، ورته ګټور او مفید هم دا وه. ځکه موږ د هغوی د دې موقف نه یوازې ستاینه وکړه بلکې په کلکه مو د هغه حمایت وکړه. د کابل ولس ته مو هم وویل چې خپل امنیت په خپله تامین کړي. د شپې ورځې باید ګزمې او پیرې ولرئ، ناشنا خلک پرې نږدې سیمې ته راسي، په هر چا باندې شک کوئ ونیسئ، مخه یې د هغوی مخنیوی باید وشي. څوک چې غواړي شرارت وکړي او فتنې راولاړې کړي. خو د کورنیو او بهرنیو دشمنانو خطرناکه توطیه دا وه چې کابل د کور په کور جګړې په میدان بدل شي او پراخ پریمانه لوټمار وشي، غارت د مخکې په څېر دفترونه هم لوټ شي، امنیتي ځواکونه هم متلاشي شي، دولتي ادارات هم ټول له منځه لاړ شي، تجهیزات یې میزم چوکیو کمپیوټرو دا هم ټول غارت شي. او امریکایان دنیا ته وشي دا چې تر څو موږ نسبي طور کم له کم پایتخت امن، اما دا د زموږ له وتلو سره سم او د طالبانو له داخلېدو سره سم
دلته ناامني د وینې توی شوې، غچ اخیستل کېږي، شخصي قتلونه کېږي او جګړه روانه ده. کابل هم دا د ورانېدو په حالت کې د امنیتي ځواکونه هم ټول دوی متلاشي کړ. موږ 100 میلیارډ ډالر هر کار په دې اردو په جوړولو باندې مصرفول، دا دی دا ټول له منځه لاړل. د هغوی منصوبه هم دا همدې حالت کې جمهور رئیس له ارګه وتښتېد. ارګ ناست دی ټول په ګډه له ارګه وتښتېد. طالبانو سره رابطه وشوه له دې کابل نه د بهرنیو په ایما او اشاره غوښتل هغوی وهڅوي او تشویق یې کړي، قانع یې کړي چې اوس نو شرایط داسې دي چې حتما باید داخل شي. هغوی بیا هم زړه نازړه و، نه یې غوښتل دا کار وکړي. دفاع وزیر او داخله وزیر سره رابطه نیولې او ورته ویلي دي چې تاسو امنیت تامین کوئ، موږ مو مرسته کوو، د دې نه هیڅ تشویش مه لرئ، موږ در سره یو. غوښتل چې بیا هم امنیتي ځواکونه په خپل حال پاتې سي، د دفاع وزارت او داخله وزارت د کابل امنیت تامین کړي. اما هغوی ته هم امر وشو چې تاسو به هم دا خپل وزارتونه پرېږدئ. د بهرنیانو له لورې هغوی ته امر وشو چې وزارتونه پرېږدئ. او د یو چا په ذریعه ورته مقرر ویل کېدل او هغوی تشویقول، هڅول، پارول چې بس وخت یې ده، بله چاره نشته، که رانشي دلته لوټمار کېږي. یقینا چې دا کار نه کېدو، لوټمار نه کېدو. کابل ولس تیار و چې خپل امنیت په خپله وساتي، کولی شو. اما د دشمنانو منصوبه هم دا وه چې طالب له وسلو سره راسي او بیا دلته پراخه ناامني، لوټماري، وینې توی شي، شخصي انتقامونه واخیستل شي. هغوی هم دا غوښتل. د طالبانو له لوري د راپورونو له مخې دوی ته ویل شوي دي چې موږ دا هم نه غواړو چې دلته زموږ او د امریکایانو ترمنځ تصادم راشي. داسې نه چې زموږ ځواکونه کابل ته داخلیږي، د امریکایانو له لوري په دوی باندې بمونه ووهل شي، راکټونه ووهل شي. امریکایانو ورته اطمینان کړی چې دا کار نه کوو، بس راشه. توطیه وه، خطرناکه توطیه، یو دام ایښودل شوی. خو الحمدلله الله تعالی په خپل فضل سره دا توطیه شنډه کړه. او مشکلات رامنځته شو، امنیتي ځواکونه متلاشي شول، اردو، پولیس دا له منځه لاړل. دفاتر هم تر ډېره حده پورې صدمه ولیدله. ولې هغه څه چې دښمن غوښتل هغه رامنځته نه شو. دا د الله تعالی یو پیرزوینه وه. له ډېرو خونړیو پیښو او پراخ لوټمار مخنیوی وشو. پرون شپه له 2 سترو چاودنو وروسته یو بله لویه چاودنه هم شوه. داسې معلومیږي چې دا چاودنه د 02 قطاعات چې CIA جوړ کړي، روزنه و، توجیه و، تمویل و، سوق اداره ټول په بشپړه توګه د CIA په لاس کې و. د هغوی په مرکز کې یو ستره چاودنه شوه او معلومیږي چې هغوی د خپل ټول تجهیزات، مهمات دا یو ځای منفجر کړي. د همدې لپاره دا چاودنه ډېره زیاته ستره وه. شاوخوا کورونو ته هم صدمه رسېدلې ده او غږ هم تر ډېرو لرې لرې ځایونو پورې اورېدل شوی. تر لرې لرې ځایونو پورې هم د خلکو د کورونو شیشې ماتې شوې. معلومیږي چې امریکایان غواړي، راپورونه همداسې وایي چې دا قطاعات له ځان سره بوځي بهر ته، او یا دا چې د افغانستان په کوم ځای کې مستقر کړي، د راتلونکي لپاره د دې نه استفاده وکړي. دا چاودنه هم د همدې لپاره ترسره شوه. متاسفانه نن د تاجکستان له پلازمینې دوشنبې اورو چې جمهور رئیس وایي چې
راتلونکي حکومت کې باید د اقلیتونو حقوق په پام کې ونیول شي، مخصوصا د تاجکانو. یعنی هغه د تاجکانو د حقوقو د مدافع په توګه را څرګندېږي او همدا شرایط وضع کوي چې باید د اقلیتونو حقوق مراعات شي او په حکومت کې هغوی فعال حضور ولري. هغو ته هم توصیه او سپارښتنه دا ده چې لطفاً په داسې اساسو ورځو کې له داسې ناسمو او پارونکو اظهاراتو ډډه وکړي. د خپلو تاجکانو غم وخورئ، خپلو تاجکستانیانو د هغوی ستونزې حل کړئ. په تاجکستان کې میشت د نورو اقلیتونو حقوق مراعات کړئ. هلته یوازې تاجکان نه دي، سره دي چې نوم یې تاجکستان ده، ولې ازبکان یو لوی اقلیت ده، ښه لوی اقلیت، او خواته هم د ازبکستان لوی هېواد د هغوی حامي. پوښتنه وکړو چې ستاسو په دې حکومت کې څو ازبکان دي، کابینه کې مو څو ازبکانې ولې، د نورو اقلیتونو څو نفره لرئ، د ستاسو د هېواد نوم ولې یوازې تاجکستان ده، دا رسمي ژبه مو ولې یوازې تاجکي ده، ولې هم تعلیمي نصاب یوازې مخکې روسي وو په بشپړه توګه، اوس تاجکي هم ورباندې علاوه شوې ده. دا نور اقلیتونه چیرته دي؟ د نور اقلیتونو چې تاسو په افغانستان کې د هغوی د حقوقو خبره کوي، ولې په خپله تاجکستان کې دا نه مراعاتوي؟ څنګه ځان ته دا حق ورکوي چې د افغانانو په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او بیا تاسو هم دغسې یو ضعیف موقف نه داسې معلومیږي چې تاجکستان شاید همدن غواړي چې همداسې اقدامات وکړي چې ترې معلوم شي چې هغوی د یو بل جنګ لپاره تیاری نیسي. د روسانو مخکني اډې یو ځل بیا فعال شوي تاجکستان کې، هغوی خپل سرتیر هم راوړي دي او خپل تجهیزات هم را انتقال کړي دي، او دا د ګورې څو ورځې مخکې په تاجکستان کې د افغانستان پولې ته نږدې د روسانو سره ګډ نظامي مانور هم ترسره شو. د دې مانور معنا دا ده چې موږ بس تیار یو، جنګ ته مو چمتواله نیولی ده، پوځ مو هم تیار ده او په ګډه به د افغانستان د پیښو مقابله کوو. وی ته وایي چې که د دې غلط سیاست نتیجه به دا چې تاجکستان یو ځل بیا په یو بلې مستعمرې باندې بدل شي. طبیعي نتیجه بیا هم ده، د دې غلط سیاست نتیجه هم دا ده. تاسو هماغه لوري ته درومئ چې تاجکستان اوس په ظاهر کې په شکلي توګه د استقلال خبره کوي، بیرته به د مخکې په څېر په یو بلې مستعمرې باندې بدل شي او ښاغلي جمهور رئیس نوم به بیرته رحمانوف شي. دا د اوف کلمه په دې آخرو کې دوی حذف کړې وه، بیرته به رحمانوف شي. دا اشتباه مه کوئ، د افغانستان په داخلي امورو کې د مداخلې نه ډډه وکړئ. زموږ له نظره وروستي انکشافات په افغانستان کې تر ډېره حده مثبت، جګړه په ټول هېواد کې پای ته ورسېده، د اقتدار مستقل جزایر د دې ټغر ټول شو. دا د دشمنانو یو خطرناکه منصوبه وه، دا مستقل جزایر هغوی رامنځته کړي وو، همدا دوی دي چې نن هم د افغانستان د تجزیې او د عدم وحدت ملي خبره کوي. زه تعجب کوم جو بایدن وایي چې موږ د دیموکراسي لپاره نه وتل افغانستان ته، او دا هم زموږ کار نه دی چې د افغانانو ملي وحدت تامین کړو. افغانستان د تاریخ په اوږدو کې کله هم متحد نه و، افغانان د تاریخ په اوږدو کې کله هم متحد نه و. دا جو بایدن د یو امریکا د جمهور رئیس په توګه د افغانستان په ارتباط دغسې اظهارات کوي، یعنی د دوی اراده هم دا ده، تشخیص نه بلکې عزم یې هم دا و، پرېکړې هم دا و چې دلته افغانان متحد نه وي، ملي وحدت نه وي، دلته افغانستان ټوټې ټوټې شي، دلته فدرالي نظام قایم شي، څو فدرالي حکومتونه جوړ شي. امریکایان په همدې باندې مصروف، مخصوصا د دیموکرات ګوند سناتوران تل یې همدا غوښتل
د دې لپاره لګیا او هڅه یې کړې ده چې اقلیتونو سره راټول کړي او همدا خبره د هغوی له خولې نه راوباسي چې د افغانستان نوم نه منو او د افغان لقب د ټولو افغانستان میشتو خلکو لپاره نه منو. دلته باید فدرالي نظام راشي، دلته باید صدارتي نظام وي. ټول د تجزیې خبرې په دوی باندې کوله، یعنی چې دوی همدا غواړي. د دې امکانات اوس تر ډېره حده پورې ختم شوي او دا دی د بهرني ځواکونه هم له افغانستان خپل آخري سرتیري باسي. دا هماغسې دی چې موږ غوښتل، دا هماغسې دی چې حزب اسلامي د هغه لپاره د جهاد او مبارزه پیل کړې. دا زموږ په دې 52 کلونو کې شعارونه وو مسلسل. دلته په کابل کې جادو کې هم زموږ همدا شعارونه وو، نن هم پرونه او په سنګرونو کې هم. حزب اسلامي له دې پلوه خپل ارمان ته رسېدلی، لوی لوی ارمانونه او اهداف یې ترسره شوي. موږ د افغانستان استقلال او خپلواکي غوښتله، د بهرنیو ځواکونو وتل مو غوښتل. یو قوي مرکزي حکومت زموږ تل شعار و، د اسلام حاکمیت مو تل شعار و، د اسلامي حکومت غواړو. موږ ټولو ته ویلي یو ځل بیا وایو که په افغانستان کې اقتدار صالح مؤمنو کسانو ته وسپارلی شي چې اهل وي، اسلام ته ژمن وي، بس هماغه وزیر زموږ وزیر دی. زموږ برخه راکړل شوې ده. که صالح شخصیتونو ته اقتدار وسپارلی شي موږ خپل هدف ته رسېدلی، نور هېڅ شرط نه لرو. د دغسې یو حکومت بلا قید و شرط مرسته کوو. مخکې مو ویلی دي، یو ځل بیا هم همدا وایم. الحمدلله د طالبانو ورود هم کابل ته او نورو ښارونو ته داسې نه و چې له تشنج، ناامني او انتقام اخیستنو سره توأم وي. هماغسې چې دشمنانو پلان و، هدف یې و، غوښتل چې همدغسې حالات رامنځته شي. ناخوالې به رامنځته شوي، ولې د دې لوی کار په پرتله دا ناخوالې هم ډېرې کمې دي. د طالبانو مسؤلین وایي چې نوی حکومت به له سیاستوالو سره د تفاهم نه وروسته جوړیږي او دا به ټول شمول وي. دا هم یو ښه انکشاف دی. موږ د دې ټولو انکشافاتو هم حمایت کوو، هم مرسته. او افغان ولس ته همدا وایي چې د دې انکشافاتو ملاتړ وکړي. راتلونکي ته هیله من انشاءالله راتلونکي روښانه ده او لوی لوی کارونه ترسره شوي دي، زموږ ستر ستر ارمانونه ترسره شوي. پاتې به هم که خدای کول د الله تعالی په فضل ترسره کیږي. آزاد، مستقل، سرلوړی، په خپلو پښو ولاړ اسلامي افغانستان غواړو. شعار مو تل دا و چې په افغانستان کې د اسلام بیرغ د هرې لوړې څوکې تعمیر، دولتي او حکومتي تعمیرونو په سر رپانده وګورو. انشاءالله دا هیله به ترسره کیږي. سبحانک اللهم وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.